د هر څه نه مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلفات تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو راغلو مشرانو کشرانو، نن ډېر زیات خوشحاله یم چې په کوز کور کې په داسې یو مجلس کې برخه اخلم چې هغه زمونږ او ستاسې د پښتو او د پښتنو لپاره ژوند جوړوي او د پښتو دپاره پکې خدمت کیږي. دا چې مونږ په خبرو ډېر نه پوهېږو، نو زه درته یو څو شعرونه وړاندې کومه، هیله ده چې خوښ مو شي او راسره یې واورئ. یو غزل دی وایي ځینې خبرې بس ارمان پاتې شي، لکه سړی په تش میدان پاتې شي. او سپرلی راغلی موسم سم ښکلی دی، مزه به وکړي که جانان پاتې شي. او ویلې ډک میدان کې غاړه واخله، ویلې ډک میدان کې غاړه واخله او چې حق حیرانه رقیبان پاتې شي. او مننه چې ویلې ډک میدان کې غاړه واخله چې حق حیرانه رقیبان پاتې شي. او دا خلق څومره ډېر مخونه لري، مننه وی دا خلق څومره ډېر مخونه لري، والله سړی ورته حیران پاتې شي. مهرباني کراویخ نشول، مننه جی وی دا خلق څومره ډېر مخونه لري، والله سړی ورته حیران پاتې شي. ډېره مهرباني جی وی کراویخ نشول، نو بیا یاد وساتئ ټول پښتانه به غلامان پاتې شي. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني جی مهرباني وی کراویخ نشول، نو بیا یاد وساتئ ټول پښتانه به غلامان پاتې شي. او سهارا نوم یې همیشه ژوندی وي که خپل معیار کې شاعران پاتې شي. او یو بل شعر دی چې اجازه خوشته انشاءالله، د غفلت په خوب وده دې قتل کیږي، داسې ښه دې قتل کیږي. او چې وینه له اوبو ده هم ارزانه، پښتانه دې قتل کیږي. ښه اوري ښه ویني ولې بیا هم، ښه اوري ښه ویني ولې بیا هم کاڼه دي هم ړانده دي قتل کیږي. او چې د یو بل په وژلو خوشحالیږي، دا هغه دي قتل کیږي. او ارمانونه یې شول ټول تر خاورو لاندې، د سهار سره چې څه دي قتل کیږي. او یو څو بیته نور دی چې په لستوڼي کې مارانو نه یریږم، د دې دور د یارانو نه یریږم. او زناورو نه مې دومره یره نشي، زه چې څومره انسانانو نه یریږم. او دا چې ما د بام په سر دې کېنولي، د همدې چوکیدارانو نه یریږم. او د ښکاره دښمن علاج را سره شته، خو زه سهار منافقانو نه یریږم. او یو ټپۍ زه درته وایم، بې له تا ژوند دی بلا ګران دی، په سرو لمبو کې مې ګزران دی، او خال مې په خپلو اوښکو وران دی. جانان غم د مسلمان دی، او ما د ملا د بانګ نه مخکې پاڅوینه. نن چې چرته هم د شر خبره کیږي، او پښتنو ته سراسر خبره کیږي، او خپل منځي اختلافاتو کې اخته دي، ځکه دوی باندې اکثر خبره کیږي. او د پښتون د سر سودا پکې روانه، څه په چل څه په هنر خبره کیږي. او د شهید ګیلمن ژوند مې شي تر سترګو، کوم مجلس کې چې د نر خبره کیږي. او تورو شپو ته د سحر خبره کیږي، چې سحر ته د دلبر خبره کیږي. یو غزل به بل در سره شریک کړم چې لږه غلامي دې وي خو دومره ډېره نه، لږه غلامي دې وي خو دومره ډېره نه، پښتونه خاموشي دې وي خو دومره ډېره نه. او چې مونږ د یو بل وینو ته تږي پکې ناست یو، چې مونږ د یو بل وینو ته تږي پکې ناست یو، په مونږ کې بدمرغي دې وي خو دومره ډېره نه. او چې صرف د سرونو سوداګانې پکې کیږي، چې صرف د سرونو سوداګانې پکې کیږي، دې ښار کې زندګي دې وي خو دومره ډېره نه. او یا رب ستا بنده ته مې محتاجه پکې نه کړې، یا رب ستا بنده ته مې
محتاجه پکې نه کړې یا رب غریبي دې وي خو دومره ډېره نه او چې کور کې درته جاړي د بچو ډوډۍ دې نه وي سهاره بېوسي دې وي خو دومره ډېره نه ډېره مننه